امریکا د ایران پر پوځي هدفونو هوایي بریدونه وکړل. د امریکا پوځ اعلان کړی چې په هرمز تنګي کې پر یوې سنګاپوري سوداګریزې بیړۍ د ایران د ادعا شوي ډرون برید په ځواب کې د ایران دننه ځینې پوځي هدفونه بمبار کړي دي. د امریکا پوځ مرکزی قومندانۍ سنکام ویلي دي امریکایي جنگي الوتکو د ایران د جنوبي سواحلو په اوږدو کې د توغندیو او بي پلوټ الوتکو زیرمې او راداري تاسیسات په نښه کړي دي. د سنکام په وینا د برید د هرمز تنګي د نړیوالې بیړۍ چلونې د امنیت د ساتنې لپاره ترسره شوی دی. د امریکا په وینا د ایورلاولي په نوم یو سنګاپوري سوداګریزه بیړۍ د عمان سواحلو ته نږدې د ایران له لوري د یو بې پلوټ الوتکې په برید هدف ګرځېدلې وه. واشنګټن دغه اقدام د اوربند د هوکړې ښکاره سرغړونه بللې ده. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ایران تورن کړی و چې په هرمز تنګي کې د بیړیو پر لور بریدګرې ډرون الوتکې توغولې دي. هغه ویلي امریکایي ځواکونو له دغو څخه 3 ډرون الوتکې نسکوري کړي او خبرداری ورکړی چې د هر ډول سرغړونې په وړاندې به چټک او سخت غبرګون وښیي. تر اوسه ایران د امریکا د دغو تازه بریدونو په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور کړی.